بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. راځو د نن ورځې په درس کې د الکترون میخانیکي انرژي تشریح کوو. لومړی راځو د الکترون میخانیکي انرژي تعریفوو. د ټولو اجسامو میخانیکي انرژي هغه مقدار انرژي ته ویل کېږي چې د حرکي انرژي او پوتنشلي انرژي له مجموعې څخه لاسته راځي. یعنی د پوتنشلي انرژي او حرکي انرژي مجموعې ته میخانیکي انرژي ویل کېږي. لکه په دې فرمول کې ای ام معنا میخانیکي انرژي ایکا حرکي انرژي جمع ای پی، دا دواړه چې سره جمع شي نو میخانیکي انرژي لاسته راکوي. موږ تاسې د الکترون د حرکي انرژي او پوتنشلي انرژي لپاره په تیر درس کې مشخص فرمولونه ثبوت کړو. د الکترون د حرکي انرژي فرمول کا زد ای مربع تقسیم په 2r او د پوتنشلي انرژي فرمول منفي کا زد ای مربع تقسیم په 1r دی. نو دا دواړه سره جمع کوو. په لومړۍ مرحله کې فقط علامې یوه کوو، یعنی دا دوه علامې په خپل منځ کې ضربوو، یوه علامه ترې جوړوو. اوس دا دوه کسرونه لاسته راغلل، په ډېره ساده بڼه یې سره منفي کوو. نو ای ام مساوي کېږي، ای ام مې په خپله ولیکل یا میخانیکي انرژي دا مساوي کېږي، مشترک مخرج مې 2r ورته ونیول. 2r تقسیم په 2r یو چې په کا زد ای مربع کې ضرب شي هماغه کا زد ای مربع کېږي. منفي علامه په خپله را انتقالوو کاټ مټ 2r چې په r باندې ختم شي r له r سره اختصاریږي 2 پاتې کېږي. 2 ضرب د کا زد ای مربع دا 2 کا زد ای مربع. که په دې فرمول کې وکتل شي منفي 2 کا زد ای مربع او منفي او مثبت 1 کا زد ای مربع دا یو له بله سره د کمیتونو له مخې برابر دي، نو یو له بل څخه یې تفریق کوو. نو که چېرته له 2 کا زد ای مربع څخه 1 کا زد ای مربع منفي شي نو 1 کا زد ای مربع پاتې کېږي. څرنګه چې مطلقه قیمت د 2 لوړ ده نو علامه هم د 2 مخې ته ورته ږدو. دا فرمول د الکترون د میخانیکي انرژي فرمول د حرکي انرژي له فرمول سره کاملا مشابه مګر مختلف یا مخالف العلامه ده. نو په دې فرمول کې که چېرته موږ داسې د r په ځای د هغه خپل قیمت ولیکو نو دا معادله لاسته راځي. کا زد ای مربع تقسیم په 2r منفي علامه مې په خپله را انتقال کړه، کا زد ای مربع په خپله 2 هم په خپله لیکو او د r په عوض د هغه خپل قیمت لیکو. n مربع h مربع تقسیم په m کا زد ای مربع ضرب 4 پای مربع. که چېرته دا نور هم ساده کو، دا لکه یو ساده کسر الکسر، یعنی لري په لري کې ضربېږي، نږدې په نږدې کې ضربېږي. دغه دوه چون دلته په صورت کې دي نو دا هم صورت ته ور ضرب کېږي. 2n مربع h مربع دا د وملیکل او لري له لرو سره ضرب کېږي. کا زد ای مربع په دغه مخرج کې ضرب کېږي نو m کا مربع زد مربع ای په توان 4 ضرب 4 پای مربع قیمت لاسته راکوي. څنګه چې علامه منفي ده نو کټ مټ یې انتقالوو. په دې فرمول کې که تاسو وګورئ یوازې n مربع آزاد قیمتونه اخلي، 1 2 3 4 او همداسې نور تام عددونه قیمت اخلي. نو نور ټول ثابت دي، نو له ثابتو څخه دغه متحول را جلا کوو. څنګه چې n مربع په مخرج کې ده نو دلته یې هم په مخرج کې لیکو او منفي علامه یې هم مخې ته لیکو. دا نور ټول ثابتونه مو جلا ولیکل. دغه ثابتونه مشخص قیمت لري. نو د دغو ټولو ثابتونو قیمتونه که چېرته د هغوی په ځایو وضع شي او سره ضرب تقسیم شي بالاخره 21.8 ضرب لس په توان منفي 12 ارګ قیمت لاسته راځي. نو که چېرته تاسو د الکترون د پوتنشلي انرژي محاسبه کول غوښتل نو فقط د n قیمت به تغییر کړئ، په اسانۍ سره قیمتونه انرژي محاسبه کېږي. یعنی که درنه وغوښتل شي چې د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون پوتنشلي انرژي محاسبه کړه نو د n په ځای به 1 ولیکئ، 1 چې مربع شي 1 کېږي، 1 ورباندې تقسیم کړئ بیا هم 1 کېږي چې دغه عدد ته یې ضرب کړئ نو په دې عدد کې هېڅ کوم تغییرات نشي رامنځته کولی. نو په لومړي مدار کې
د هایدروجن اتوم په لومړي مدار کې د الکترون میخانیکي انرژي -21.6 ضرب لس په توان -12 ارګه دی. په همدې ترتیب تاسې د هایدروجن اتوم په نورو مدارونو کې هم پوتانشیلي انرژي محاسبه کولی شئ، مګر که چیرې تاسې له هایدروجن بغیر د نورو عناصرو لپاره حرکي انرژي محاسبه کوله، نو د هغو لپاره همدغه 21.6 ضرب لس په طاقت د -12 قیمت صدق نه کوي. نو تاسو به نو د همغو عناصرو لپاره بیا د زاید قیمت یو مشخص ضریب خپلوي. د زاید ضریب د هغوی د اتومي نمبر په زیاتوالي او کموالي سره تغییر کوي. نو دغه قیمت یوازې د هایدروجن لپاره دی. د نن ورځې درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت ولرئ.